نن په دنیا کې انسان د معمولی لذت په خاطر چې دیږي کې ما ته خوند دی، د معمولی عزت په خاطر پدې کې زما عزت دی، د معمولی منصب په خاطر دی کې ما ته منصب رسیږ، د معمولی شهرت او نیکنامۍ په خاطر پدې کې زما مشهور سړی جوړېږم. هغه د زندګۍ مقصد و شات ته ورځي او خپل زندگی د ځان د پاره د آخرت د عذاب یو شکل جوړي. حالانکه دا ښکاره خبره ده چې عزت د الله تعالی په لاس کې دی. عزت په مال او دولت کې نه دی، عزت په حکومت کې نه دی، عزت صرف د الله تعالی په اطاعت کې دی. حضرت علی رضی الله عنه ویل من اعتمد علی ماله فقد قل، چې کوم چا په دنیا کې پر مال او دولت اعتماد وکړي چې زما سره خو مال او دولت دی، هغه ډېر ژر کمېدونکی دی. ومن اعتمد علی سلطانه فقد ذل، چې کوم څوک پر دې باندې اعتماد کوي زما سره حکومت او منصب دی، زما په وس کې هر څه دی، فقد ذل، الله تعالی به ذلیل کې رسوا وکړي. نن زما استا مخته دا خبرې دي، د ډېرو خلکو د ذلت او د رسوایۍ لار دا ده چې د په حکومت کې وخت تیر کړی دی، او ډېر خلک په دې خاطر باندې ستړي دي چې د سره مال او دولت. او من اعتمد علی علمه فقد ذل، چې څوک پر خپل علم اعتماد کوي زما سره علم را سره دی، ډېر ځله هغې د ګمراهۍ ذریعه جوړه سي. او من اعتمد علی عقله فقد اختل، څوک پر دې اعتماد لري ما ته خو ښه عقل او پوهي الله را کړې ده، نو فقد اختل، حضرت علی رضی الله عنه هغه ډېر ځله خراب سي. او من اعتمد علم الله، چې څوک د الله پر ذات او پر علم اعتماد لري، فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا اختل، د الله علم نه خرابیږي، د الله په علم کې نه سړی ذلیله کیږي، د الله په علم کې نه ګمراهي راځي، د الله تعالی په علم کې نه بیکاري راځي، نو هغه سړی به بیا د ټولو ستړو څخه محفوظ وي. حضرت علی رضی الله عنه به من اراد عزا بلا عشیر، که یو سړی دا غواړي چې زه د زندګي په عزت کې تېره کړم او څه خاندان او قوم او قبیل دې نه لرم، وغنن بلا مال، یو سړی دا غواړي چې زه ښه غني زندگی تیره کړم لیکن مال او دولت را سره نه وي، وهیبة عند سلطان، که یو سړی دا غواړي چې بادشاه مخ ته پرې ودرېږم، بادشاه زما سره په رعب او په دباو کې سي، ووجاهة بین الاخوان، او زه په دې انسانانو کې ډېر عزت او وجاهت پیدا کړم. څوک به نه غواړي، تاسو دې بر اعظمو کې وګورئ، څوک به د دې شوقي نه وي چې زه خانداني سړی نه یم لیکن عزتمن یم، زما سره پیسې نه را سره لیکن غنی یم، او زه د حکومت او منصب سړی نه یم لیکن د بادشاه زما سره په خوف او بیره کې، او زه د انسانانو په مابین کې ډېر عزت پیدا کړم. نو حضرت علی رضی الله عنه د دې دپاره یوه لاره ده، فلیخرج من ذل معصیة الله الی عز طاعة الله. هغه سړی دی چې کم ذلت دی چې هغې د الله تعالی نافرماني ده، هغې د الله تعالی حکمونه ماتول دي، هغې د الله تعالی چې د کم مقصد دپاره ستا زندګي پیدا کړې ده، هغه مقصد شاته غورځول، د دې څه د ځان وګوري، الی عز طاعة الله، د الله په طاعت کې د زندګي تېره کړي. چې کله زندګي د الله تعالی په عبادت کې تېره سوله، بیا به الله تعالی دته عزت هم ورکړي، الله به دته غنا هم ورکړي، الله تعالی به دته پر بادشاهانو باندې روب هم ورکړي، الله تعالی به په قوم او قبیله او په انسانانو کې دته عزت او وجاهت